تاسو اسلام نه تپوس کړی دی چې د مړي خبرونه ګرځوئ؟ د مړي خبر ګرځول خلاف سنت دي. په لوډ سپیکر اعلان کول، په سوزکو کې اعلان کول، په ریډیو باندې اعلان کول، په ټي وي باندې اعلان کول، دا خلاف سنت دي. صرف د مړي رشتہ دار او د محلې خلک دا به خبر کې چې قبر وکړي او سو کسه جنازه وکړي. دلته به صاحب غویمه کې جوړ د مړي غم به ور سره نه. مونږ سره یو مړی شو، مور یې مړه پرته وه، دی راغی ټلیفون باندې لګیا دی، کر اله ډت شوی دی، اله ډت شوی دی، اله ډت شوی دی، اله ډت شوی دی. څوک ډت شو؟ بیړه دی غر کې شوی، مور مې ډت شوی دی. دی انګریزی کې مرګ ته ډت وایي، ډت که نه نو یو فروټ والا اورېدلي هغه ته ډت جوړ کړ، اله ډت شوی دی، اله ډت شوی دی. او ډت شوی دی زخلاق. واوره زه وایم چې زه مړ شم نو زما دا عقیده ده چې ممې لمبوئ خلقا او ممې خخوئ خلقا، ممې لمبوئ خلقا او ممې خخوئ خلقا، ما په ډیران سپوت او غورځوئ خلقا، ممې لمبوئ خلقا. مونږ د دې قابل یو چې مونږ ولامبو او نوی کفن واغوندو، د دې قابل یو چې مونږ قبر ته لاړ شو او قبر کې منکر نکیر له به مونږ هغه سوال جواب ورکړو چې زمونږ ځان پې خلاص شي. په دې مسله پوهېږئ چې قبر کې سوال جواب به کومه ژبه کې کېږي؟ کم نه پوهېږئ. دا وبدي قبر کے سوال جواب به کومه ژبه کې کیږي؟ نه بس کومه ژبه کې به کیږي؟ وای مولانا دا خو حکایت ته دا خو پیغمبر صحابو ته حکایت کوي د قبر د حالاتو چې پوښتنه به داسې کېږي. ٹھیک ده؟ اوس پوښتنه به دې ژبه کې کېږي. دا قرآن او حدیث کې چرته دي؟ دا پوښتنه لږه وکړئ چې د قبر سوال جواب به په کومه ژبه کې کېږي. هغه ژبه دې چې زده کړي نه وي څه به کوي؟ دی خوا وګورئ، د ملک سرحد پار کې، د ملک سرحد پار کې سرحد پاسپورٹ نشتا، نتیجه به سی گرفتاری وای که نه وای؟ ها جی ته چې پردي ملک ته بے پاسپورٹ او بے ویزه ننوځې نو نتیجه به گرفتاری که نه وای؟ پاسپورٹ ته نه جوړ کړی او آخرت ته روان، ویزه دې نه ده اخیستې او آخرت ته روان. نو موږ د دې قابل یو چې ممې لمبوئ خلقا، ممې خخوئ خلقا، ما په ډیران سپوته او غورځوئ خلقا، ممې لمبوئ خلقا. تاسو پوه شئ؟ زما عزیزانو خبرې ډېرې دي، انشاءالله بل وخت کې به خدا ډېره موده وشوه نوتیا زما ډېر قدیمي ملګري او دوستان او احبا پکې سمړه شوي دي. خدای دې وبخي، تاسو ټول ژوندي، خدای دې تاسو ژوندي لري او د ښه کارونو توفیق دې خدای پاک درکړي. نو عزیزانو دا د محرم جلسې دي، انشاءالله سبا ساډن کې دا زما تقریر به 10 محرم په شپه باندې مالګو منډۍ لوی جومات کې او 10 ورځ باندې به بیا د کوواټای چوک کې. ټیک شو؟ نو هلته به نورې خبرې بیا سره کوو. دا د صدر ښځې مزې رانه پاتې شوې، دلته چې کوم کوچي بازار جوړ دی خو د یو خبره پروروالی درته وی، پروروالی چې زمونږ د ملک کې شریعت بل کیسه شروع د اخبارونه خو تاسو ګورئ که نه؟ ما پکې یو خبره وکړه چې هلکه دا شریعت بل چې قومي اگر چې اعتزاز حسن هغه ورځ یې ووي چې که چا د شریعت بل پاس کېدو نامه واغسته نو بستره دی والي او کور ته دي ځي.
اوس اعتزاز حسن چې دی دا د ملک منسټر دی، وزیر داخله دی. الله دې دغه طرف ته خارج کی چې بعد په دې طرف راوړي. د دې خدای دیخ بنیاد دا وزیر داخله دی او وی که د شریعت نوم په اسمبلی کې واغستو نو بسترالی کور ته ځي. تلنا لک په داسې ملک چې د کوم ملک داسې وزیرانی او د کوم ملک داسې اسمبلی. تلنا لک پرورولې تاسو ته یو خبره کوم. قرآن ویلی دی د ښځو متعلق چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. ښځې دې په کور کې کیني، بار بنوز په کور کې بم په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو اواز یې پردی سړی وانه. ټیک شو نو ښځې د دغه بازارونو نه منې کوي. د مازدیګر په ټیم کې صدر روډ ته راشئ نو لیډا په موټر کې ناستي ماشوم کلاري او لیډا یې د دکاندارانو سره انګتې اچي او لیډا بیا راکوشي نو ولا جوس راوړي لیډا یې ته دا کار دا غریبان خو کم از کم سړیتوب زده کوي. سرمایهدار خو د خدای په خر سیلاب یوړی کی ای خو نه ټیکي. د هغې علاج خو علاج بل نشته. شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فانا. چې دا شیرونی سم چې ماما دا ښځه دې ولې بار راوتې ده دعا وکړئ چې دا زور خدای زما لاس کې راوړي. نو دا غریبان خو کم از کم سړیتوب زده کوي چې دا ښځې ټوله ورځ ایک پاوے ټوله ورځ په دې دکانونو ګرځي. زه کله کله دلته راشم څه کار مې نو دا ښځې به په نمبر رواني ایک پاوے اوکے پاوے ایک پاوے اوکے پاوے ایک پاوے اوکے ټوله ورځ. نو خدای ته وګورئ چې لږ د ځان اصلاح وکړئ تباه کېږئ. کوم خدای چې ایران یو منټ کم خدای چې ایران په 12 بج په یو منټ کې 3 لکه خلک تباه کولی شي. تباه کړه که نه؟ په یو منټ کې که په ایران کې 3 لکه تباه کولی شي، په روس او په امریکا او په چین کې تباه کولی شي، هغه خدای په یو منټ کې ټول پاکستان تباه کولی شي که نه شي کولی؟ نو زمونږ هره عیاشي او بیدینی ګوره د حد نه تیره شوه. تا هر بازار وګوره د ویډیو گیم د هلکانو پکې دننه سال جوړ کړی. ویډیو گیم ته د دې ملک څه ضرورت دی؟ و تاسو خدای حالات کړه. میوزیک سنټر یې وګوره دننه پکې بلو پرنټونه چلی، د قوم بچي پکې تباه او برباد شو. علاج نشته. که ووایه چاته وایي جي بس چاته وای چاله ورشم چې وجاړما چاله ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړما. مسلمانانو نن خرڅ کړی دا بوستان دی، نن غریب هغه اسلام دی. نن اسلام چې په پاکستان کې څومره مظلوم دی، څومره بېکسه دی. مولا پریخو، پیر پریخو، میاں پریخو، اغنجی پریخو، بسر سړی په دې کې دی چې سمې جیب لراشي. اسلام ټوله دکانداری ده، ګڼکپي ده او جیب تراشي ده. نو نن په ملک کې اسلام چې څومره مظلوم دی. او د بازارونو لپنګانو او مرز بازو چرگ بازو سپی بازو او سپی جنگولو والاو مرزان جنگولو والاو چرگان جنگولو والاو پا بازارونو ټلونو کې فضول گپو لگولو والاو زماد پا خدای قسمی د یو سکنٹ چا بستی تیر کڑے وی نو خدای لبای حساب ورکے یو سکنٹ
دغه معاشره او دغه ماحول چې چاته تباه کړی بیړي درته غرقه کړه شرابیانو کې ناست وې شرابي کړې چرسیانو کې ناست وې چرسي کړې جوارګرو کې ناست وې جوارګرې کړې پوډریانو کې ناست وې پوډري کړې دغه معاشره او دې ماحول تباه کړي ها جنت خو پرېږده قسم په خدای دوزخ ځان له خوښوه چې کوم جهنم له به روان جنت خبرې نشته نه په جنازو نه په ختمونو ګورې دا چې خوب هم چرته ونه ګورې چې ما دې جنازه وکړی استاد له په جنازه کې ته پروت وې دا هغه سړی دی چې دې حرامي چرې په عمر کې جومات ته نه و راغلی درته ولاړ دی چې خدای ولاړ یم مجبور یم خو چې وې نه بخې څنګه به ویمه څنګه به ویم با که ما وویلې نو خدای زما خولې ته ګوري خدای به هغه کوي چې څه یې خپله خوښ دې خوا وګورئ لنډ به پوه شئ لنډ په دې سړک باندې سپی در باندې لاس کې سپی څه چل دی چاقو دی در سره فوجي ګنډې رو بچیا مخکې تاڼې ته بوتلې د هغې یو اف آی آر ورته وایي دومره غوندې یو پرچه ده په هغې کې ولیکي چې ده سره چاقو فلانی دفعې لاندې مونږ ونیو که دا ټول وطن ول راولې چې هغه پرچه عدالت نه خلاصه کړي دې پولیس نه دې خلاصولی دا ټیک ده دا ټوله دنیا پې ستړې کې چې دې تاڼې کې دومره پرچه در باندې چاپ شي نو څوک دې خلاصولی نه شي چې څو پورې عدالت تا وکیل ضمانات بیا څومره موده کې تاریخونه د خدای په قهر باخته نو چرته به خلاصېږي ټیک شو په 24 ګنټو کې لکها اف آی آرونه د قرآن در باندې چاپ کړي لکها لکونه پرچې در باندې قرآن روزانه ورکوي لکونه پرچې در باندې حدیث د جناب محمد رسول الله روزانه ورکوي دا دومره لوی ګېډی دی چې په سر آخرت ته لاړ شي ستا غور نیکه چې د قبر نه راغلي والله که د اخلاص کې ونه دي ملا مې درته ووایي چې هلکه خدای دې ووایي تشه روټۍ وه پکې پیسې جلوس بلا فلوس بې پیسو ناسته وه هېڅ پکې نه و خوار مړی و خانه زه د خرابه شه شیخ حیدر بابا له بوتلو څه پکې هم نه زه د خانم خراب و چې غوړ مړی نه ځم په د سنبۍ کوټک در منډمه خدای ته نه ویم چې دی وبخې او شرمېدلو او شرمېدلو په ما اعتبار ونه کې چې دا استاد راغی ګینې ده وبخلم والله که د خدای لکونه پرچې در باندې روزانه قرآن ورکوي د پیغمبر لور بیبي فاطمه زه ستاسو دوست یم والله کم دشمن یم ما له په دې بالا ماڼۍ کې زه اوسېږم چې ټوله بالا ماڼۍ په یو اواز آذان وشي او جومات ته منډه کړي او په دکان څادر واچوي ماله به دا مزه راکوي که چې ټوله بالا ماڼۍ په ګډېدو وي ماله به دا مزه راکوي زه خو بالا ماڼۍ څه چې ټول پاکستان په دین آباد غواړم پاکستان کې زه که آبادي غواړم نو د دین او د اسلام او د مذهب غواړم آبادي زه په امبرسرو میخو نه غواړم چې په بازار د دوی نه سودا نه شي دا رمداس دی صاحبه خزستان کوچی بازار دی خزستان کادیرو لور کې خزستان دی که په سرکونو ګورې دغه رړۍ ګډې دي اوړي او روړي به خدای ویلي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یغضوا من ابصارهم به څنګه چې چا پلشته در باندې راخورېږي ته به وله لار پرېږدې او زمونږ ښځو ته وګورئ یو هغه ګډې وي چې لمې وي یو بېلمه ګډې وي لکۍ والا زمونږ ښځې بېلمه ګډې دي لکۍ به شڼۍ او په دې بازارونو کې به داسې هېڼې هېڼې کوي په دې بازارونو کې ښځې هله اسلام کا کام هغه ورځ یو وزیر بیان بیا وزارت یې راغله په شرمونو شرمې اسلام کار به تیز شي او کې ډېر به تیز شي